قدرمنو لیدونکو د ډیوا افغان چینل څخه د دې مهال تازه خبرونو ته ښه راغلاست. دوه ډیر مهم او تازه خبرونه. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې 10 طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قل اردو په یو بیان کې وایي چې افغان ځواکونه تېره شپه د بلخ ولسوالۍ په هېواد او پلاس سیمو کې له طالبانو سره ونښتل چې په نتیجه کې 4 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې په نښته کې 10 نور وسلوال نیول شوي دي او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارزګان ولایت چارواکي په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 50 طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د ارزګان والي محمد عمر شیرزاد نن جمعه ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوال ته دا تلفات د تیرو 10 ورځو په عملیاتو کې اوښتي دي. هغه زیاتوي د عملیاتو په نتیجه کې ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ ته ورپېښ ګواښونه له منځه ولاړل. شاوخوا 50 وسلوال چې د دوی قومندان هم پکې شامل یا ټپیان شول یا وژل شوي دي. ښاغلي شیرزاد زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 2 افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو که د ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلي وي نو ویډیو لایک او ډیوا افغان چینل سبسکرایب کړئ.